د کندوز امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د بیلابیلو جرمونو په تور د 10 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه مجرمین په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز مرکز او قلیزال ولسوالۍ کې د اخلاقي فساد او د غلاو په تور نیول شوي او د پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ مجاهدینو 10 تنه د مختلفو جنایي جرمونو په تور نیولي چې له ډلې یې 4 تنه د 2مې امنیتي حوزې له لورې د غلا او اخلاقي فساد په تور، 3 تنه د 5مې امنیتي حوزې له لورې د غلا او په غیر قانوني توګه د تفنګچې د ګرځولو په تور او 1 تن د 6مې امنیتي حوزې له لورې د یو څاروي د غلا په تور نیولی. او همدارنګه د قلیزال ولسوالۍ امنیه قمندانۍ بیدارو منصوبینو د یو کشفي راپور په اساس 2 تنه د یادې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د اخلاقي فساد په تور نیولي. نیول شوي مظنون به د لومړنیو پلټنو تر بشپړېدو وروسته اړوند عدلي او قضایي ارګان ته وسپارل شي. امنیتي چارواکي په داسې حال په کندوز ولایت کې د دغو مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې هم د دې ولایت امنیتي پولیسو د یوې ښځې په ګډون یو شمېر نور مجرمین د غیر قانوني وسلو د لیږد او د غلا په تور نیولي وو. اسم محمد فهیم است، باشنده ولایت کندوز به اتهام جرم سرقت دستگیر نموده است. نام اسدال محمد، باشنده ولایت کندوز به اتهام جرم سرقت ما را دستگیر نموده.